چې پیدا یم جوړېږم ورانېږم چې پیدا یم جوړېږم ورانېږم خو دنیا یم جوړېږم ورانېږم دغه ستا خوښه چې څنګه دې خوښېږم دغه ستا خوښه چې څنګه دې خوښېږم درته ښایم جوړېږم ورانېږم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری د ادب طالب انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره د بالکل تاسو د څنګه پته ده زموږ د پیج همدغه مقصد دی چې خواره واره رنګونه تاسو سره په دغه شیشه باندې شریکو. نو په دغه سلسله کې د ادبي ګلونو نننی پروګرام هم د حضرت الله انبر صاحب خواله راوړی دی چې د ورسک روډ باندې په نامډیري کې اوسیږي. هیڅ د تعارف محتاج نه دی مینوالو. تاسو به په مختلف پاڼو باندې کلامونه هم اورېدلي، موږ به دې هم کلامونه اورو، ادبي پوښتنې به دې هم کوو. نو راځئ چې په شریکه ورته پروګرام کې هرکلی ووایو. حضرت الله انبر صاحب پروګرام کې درته هرکلی ووایو، په خیر رالی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه چې تاسو مونږ له رالي، دومره کړاښه مو کو، دومره وخت مو مونږ له راکړو. ستاسو د ټیم او ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ډېره مننه ستاسو هم کوو چې دومره مصروفیاتو نه مونږ له مینوالو له وخت ورکو. نو ډېره مننه حضرت الله انبر صاحب د ادبي ګلونو نننی میلمه را سره تاسو یې. نو مینوالو ته به کلامونه هم وایي، خپل ادبي سفر باندې به هم رڼا اچوي، خو شروع کې یو کلام را سره شریک کړئ. جی بس مینوالو ته به زه د غزل ډالۍ کوم ارشاد چې ماته احساس کېده په دې مې ګرفتاره نه کړه، ماته احساس کېده په دې مې ګرفتاره نه کړه، زمان یازبینې چرته اوښکه مې ایساره نه کړه. مننه. ولې غمونو دې له ژونده پاتې کړی نه یم، ولې غمونو دې له ژونده پاتې کړی نه یم، ولې یادونو دې سینه راله بیماره نه کړه. مننه. بل شعر دی چې درته لوګی شومه وجود مې لکه باد یوړلو، درته لوګی شومه وجود مې لکه باد یوړلو، خو ستا په زړه کې مې یوه جذبه بیداره نه کړه. ډېره زیاته مننه. درته لوګی شومه وجود مې لکه باد یوړلو، خو ستا په زړه کې مې یوه جذبه بیداره نه کړه. چې ته راغلی غربته نو یقین دې وشه، چې ته راغلی غربته نو یقین دې وشه، زما یارانو راغلته اړو لاره نه کړه. ډېره زیاته مننه. او مقطع دی چې ما ورله ورکړه خپله ټوله زندګي انبره، ما ورله ورکړه خپله ټوله زندګي انبره، افسوس هغې راته صفا د زړه هنداره نه کړه. ډېره زیاته مننه. یقینا ډېر ښکلی کلام و. مینوالو پروګرام کې به نور کلامونه هم اورو. حضرت الله انبر صاحب په خپل ادبي سفر باندې مینوالو ته لږه رڼا واچوئ نو ډېر به ښه. نو زما ادبي سفر دا خو بس داسې شروع شوی و چې شعر او ادب سره خو زما داسې به ووایم چې د ډېر ورکوټي نه مینه وه، او بیا دغه کتابونه به م کتل، او کلي کې خو داسې څوک هم نه چې یاره هغې مونږ له داسې زده کړه را کړې وه. خو بهرحال د مشرانو استادانو کلامونه به م اورېده، کتابونه م کته. نو بیا ورو ورو دغه د لیک چې کوم هنر دی دا مونږ له رالی، او غزل هم شروع کړو، او بس لا لګیا یو کار پې کوو. خو لا غزل لیکلی نه دی ځکه چې اوس هم مونږ کې ډېرې خامیانې دي. نو دغسې تقریبا د 2011 نه باقاعده ما غزل لیکل شروع کړو. ډېره ښه ده. حضرت الله انبر صاحب څنګه تاسو ویل پښتو ادب کې ډېر صنفونه دي، نو تاسو په کوم صنف کې ډېر کار کړی دی، کوم صنف هم ډېر خوښ کړی دی؟ صنفونه خو جي ډېر دي، لکه خو زما خپل ځاني آزاد نظم چې کوم دی ډېر زیات مې خوښ دی، او د هغې نه زیات مې بیا غزل خوښ دی، او کار مې هم په غزل باندې ډېر کړی دی. ډېره ښه ده. حضرت الله انبر صاحب یقینا ډېر خوندور کلامونه دي، نو خپل کلامونه به را سره نور هم شریکوي. نو بالکل خپل کلام را سره شریک کړئ. دغه څو شعرونه دي چې ارشاد. تا ته څه پته وه اشنا بې له تا ژوند نه کېدو، تا ته څه پته وه اشنا بې له تا ژوند نه کېدو، ستا تېرېدلو خو زما بې له تا ژوند نه کېدو، له تا سره زندګۍ داسې عادت کړی ومه، له تا سره زندګۍ داسې عادت کړی ومه، بیا رانه هسې بې له تا ژوند نه کېده.
ډېر ښکلی. مننه. او په یوه دشته کې مې ستا واړه یادونه پرېښول، په یوه دشته کې مې ستا واړه یادونه پرېښول، خو پسې زر لاړمه بیا بې له تا ژوند نه کېدو. د یو سړي مینې ته تاړو نظر ونه کړو، د یو سړي مینې ته تاړو نظر ونه کړو، د یو سړي ګوره رښتیا بې له تا ژوند نه کېدو. د زړګي رنځه ما امبر نه خفه کېږه مخو، د زړګي رنځه د زړګي رنځه ما امبر نه خفه کېږه مخو، درله مې نه غوښته دعا بې له تا ژوند نه کېدو. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه حضرت الله انبر صاحب. یقینا مینوال به دې هم خوند اخیستې، موږ دې هم خوند واخیسته. پروګرام کې به درنه د یو غزل غوښتنه بله هم کوو، خو د هغې نه اول تاسو نه به یو تپوس وکړو چې د شاعرانو ملګرو نه څه ګیله لرئ؟ نو بلکل یاره جي ګیله خو ترېنه ځکه نه شو کولی چې دا کم حالت دی او په دې کې م ستاسو غوندې تکړه مینوال چې د غزل د پښتو ادب دپاره دومره کړاخ کوي، دومره زیار کوي، دومره وخت ورکوي. نو الحمدلله اوس خو چې کوم دی د پښتو ادب دپاره ډېر کار شروع دی او ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ د ژبې پرمختګ کیږي. نو داسې صحیح قسمه ګیله نشته دی او خوشحاله یو. پروګرام کې به راسره د کوم ستاسو خوښ شاعر ملګري د هغه څه کلام وي، څه شعرونه یې به راسره شریک کړي؟ ملګري خو ډېر زیات دي او زما استاد چې کوم دی اورنګزیب ابیر صاحب، نو د هغه کلام به در سره شریک کړم. الله دې وکړي چې راته پوره یاد شي. او هغه وایي چې چېرته چې یمه هلته نه یمه زه، چېرته چې یمه هلته نه یمه زه، وایم چې زه یم او که زړه یمه زه. لکه د لیهې د خپل لاس ووځم، د خپل وجود نه په واته یمه زه. د زړه محراب کې په سجده د مینې، د زړه محراب کې په سجده د مینې، رب ته ولاړ یم په مانځه یمه زه. کوې نو ټول لکه د کاڼي یمه، کوې نو ټول لکه د کاڼي یمه، کوې نو ټول اوبه اوبه یمه زه. مننه. او مقطع ده چې د فکر ټال مې زنګوي ابره، د فکر ټال مې زنګوي ابره، په خپله غېږه کې اوده یمه زه. ډېر ښکلی. ډېره مننه م کو حضرت الله انبر صاحب چې پروګرام کې م راسره شرکت وکړو. پروګرام اخیره کې مینوالو له څه پیغام او خپل یو غزل به راسره شریک کړي؟ مینوالو ته خو به زه دا ووایم چې څومره د نورو ژبو مینوال دي یا لیکوالان دي، هغې د خپلو ژبو د پرمختګ دپاره بلا کوششونه کوي. نو زه به خپلو پښتنو مینوالو ته دا ووایم چې اول خپله ژبه پس د نورې ژبې، بې بنیاده عمارت خو سمون نه که. نو که مونږ خپلې ژبې له لږه توجه ورکړه نو باید چې مونږ به ډېره ترقي وکړو. خپل یو غزل راسره هم شریک کړي؟ شعرونه به ووایم چې نښه کېدم پې ځکه دا را باندې نه لګېده، نښه کېدم پې ځکه دا را باندې نه لګېده، د دعا وږې وم دوا را باندې نه لګېده. په داسې ځای کې وم اواز به مې تر عرش رسېده، په داسې ځای کې وم اواز به مې تر عرش رسېده، په داسې ځای کې وم رڼا را باندې نه لګېده. مننه. او بېګا مې شک د لیونتوب په ځان پوره وخته، بېګا مې شک د لیونتوب په ځان پوره وخته، هوا ته ناست وم او هوا را باندې نه لګېده. ډېره مننه. او په ځان مې پوی نه کړلې زړه مې اجازت را نه کړو، په ځان مې پوی نه کړلې زړه مې اجازت را نه کړو، تا ته خندل مې خو خندا را باندې نه لګېده. ډېره مننه. او مقطع ده جي چې زه امبر در پسې پرېوتم نو جاړې سله، چې زه امبر در پسې پرېوتم نو جاړې سله، ولې خیره به ګنې ستا را باندې نه لګېده. ډېره مننه. نو مرکو دپاره زموږ پیج لایک کوئ، ملګرو سره هم شیر کوئ، تر بلې مرکې پورې خپل رور انضمام. ما سره ناست ملګري او خپل کیمرمین اختشام خان له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.